دا یو ورور سوال کړی دی، یو کس خوب لیدلی دی چې الله راته پټکی تړي، دا بې ځایه خوبونه دي ټول پالتو. او ما مخکې ما نه دې باره کې تپوسونه شي وو چې ته څوک کس یادو چې هغه دا خبره کوله چې الله ورته پټکی وتړو، الله په شا باندې په ملا باندې وټپو. ټول د اهل تصوف والا او د خزعبلاتو والا کارونه دي، الله یې چې موږ لرې ساتي. سوال دا دی چې د مانځه نه بعد اجتماعي دعا، د فرض مانځه نه بعد او که د سنتو نه بعد اجتماعي دعا دې باندې هېڅ دلیل نشته. اجتماعي دعا باندې هېڅ دلیل نشته، که دا د فرضو مانځه نه بعد او که دا د سنتو نه بعد. دا یو ورور سوال کړی دی چې آیا ښځه کولی شي چې د خاوند نه طلاق واخلي، او شریعت کې خلع شته، هغې ته خلع وایي چې کله د یو ښځې د خاوند سره ژوند نه تېرېږي او دا د هغه نه د طلاق مطالبه وکړي او د هغې دپاره یو وجه معقول وجه بیان کړي، نو بلکل چې خاوند بیا ازادوي نو ازادېږي په هغې سره. دا یو ورور ویلي دي چې ستاسو په لیدو باندې خوشحاله شو. زم ډېر خوشحالېږم چې تاسو سره دغه شان پروګرام کې مخامخ شم، او الله دې زر تر زره بیا دا حالات برابر کړي. انشاءالله بیا به خپل درسونه ورسه کوو. دا یو ورور سوال کړی چې د دې بیمارۍ په دې ورځو کې کومه وظیفه ډېره غوره ده. زه اکثر چې زما نه څوک کوم تپوس کوي د وظیفو باره کې، صحیح د وظیفې ډېرې راغلي دي شریعت کې، خو زما یو وظیفه ډېره خوښه ده، هغه اکثر دې ملګرو ته ښیم، او هغه د تهجدو د لمونځ دی. تهجد لمونځ چې سړی کوي د دې سهار مانځه نه لږ ساعت مخکې راپاسي، یو څو رکاته کوي او لاس اوچتوي او الله ته جاړي یا په سجده کې، او الله ته دا وایي چې الله ما د دې شر نه په امن او امان کې ساته. هر مسلمان ته ساته ټوله ښکلې وظیفه ده. دغه شان د سهار اذکار، ماښام اذکار، فرض مانځه نه بعد اذکار، او نور داسې ډېر اذکار دي چې بیا د تفصیل زیاتېږي، نو په دې باندې عمل کول پکار دي. دا بعض سوالونه داسې دي چې زه پرې نه پوهېږم، نو سوال کوشش کوي چې مختصر لیکئ، مختصر سوال او واضحه. دا یو ورور سوال کړی دی چې سوالونه واضح نه دي. دا یو ورور سوال کړی چې د شعبان په دې میاشت کې روجې نیوه، ثابت دي بالکل د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. اخري د رمضان نه مخکې، د رمضان نه یو ورځ مخکې یا دوه ورځې مخکې روجې نیوه، د دې نه منع راغلې ده. هغې ته شکي روجې هم ویلی کېږي. بعض خلک یې نیسي دا شکي روژه ده، کیدای شي دا رمضاني، د دغې نه منع راغلې ده. نور عام په شعبان کې روجې نیوه، دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقه ده. دا یو ملګری وایي چې د دوه درې کالونه کوشش کوم تا سره د رابطې، الله سبحانه وتعالی دې تا سره محبت وکړي، او کوم ملګري چې کوشش د رابطې کوي ما سره یا لار ورته نه جوړېږي، نو الله دې هغه ټولو د دې اجر ورکړي، او الله سبحانه وتعالی دې هغوی ته لار اسانه کړي. مشکل دا دی چې په هر دغه کې که واټساپ دی، که فیسبوک دی، که بل شی دی، که موبایل نمبر دی، په هغې باندې میسیج ډېر، ټلیفونونه ډېر زیات راځي، نو چاته موقع میلاو شي چاته میلاو نه شي. دا یې بخانه غواړم، او الله سبحانه وتعالی دې وکړي. زما خو دا ارمان دی چې الله سبحانه وتعالی داسې وخت راوړي چې زه دې ټولو ملګرو سره میلاو شم، د دوی سره کښېنم، د دوی سره خبرې اترې وکړم، نو الله دې هغه وخت راولي. دا یو ورور سوال کړی دی چې صلات التسبیح شتي که نه. ګوره
صلاة التسبیح دې باره کې ما مخکې خبره کړې ده چې صلاة التسبیح دې کې د علماو اختلاف دی. نو بعض محققین علما دا حدیثونه حسن درجې ته رسوي او بعض وایي دا ضعیف دي. زما خپل ځاني زړه د هغه علماو په تحقیق باندې او کم څومره چې موږ لټون کړی دی نو هغه په دې باندې مطمئن دی چې د صلاة التسبیح باره کې صحیح حدیث نشته. څومره حدیثونه چې راغلي او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله نور لوی لوی محققین علماو دا فتوی ورکړي، شیخ ابن باز، شیخ ابن عثیمین او د سعودي عرب هیئت کبار العلما هغه ټولو دا فتوی ورکړې ده. نو زما خپل ځاني په دې زړه مطمئن دی چې صلاة التسبیح په صحیح حدیثونو کې نشته. دا یو رور چې دی سوال کړی دی چې ډېر ملګري د جمعې د مانځه اهتمام نه کوي. ګوره کور کې ته او جومات بند شوی دی، د دې مطلب دا نه چې تا نه الله سبحانه تعالی فرض ساقط کړو مونځ مه کوه. نه یو ځای کې دا نه راغلي ته مونځ مه کوه، نه یو حکومت ویلي چې مونځ مه کوه. مونځ کوه په کور کې کوه، د جمعې سره یې کوه. کور کې ته ستا بچي دي ښځه ده، جمعې سره یې کوه مونځ. ښځه دې تا پسې ودرېږي، بچي دې تا پسې ودرېږي، هېڅ خبره نه، دا ښکلې خبره ده. مور پلار د سره دي هغوی دې ودرېږي. یا مثال کې بعض انډیوالان په دیرو کې اوسېږي، کمره کې مثال کې 2 انډیوالان دي 3 انډیوالان دي، جمعې سره مونځ کوئ، جمعې د مانځه اجر به ته میلاوي. نو دا کوم ځای کې راغلي دي صحیح ده چې حکومتونه خو دا ویلي چې جومات ته مه راځه، خو دا یې نه دي ویلي چې مونځ مه کوه. مونځ زما او ستا نه په یو حال کې هم نه ساقط کېږي. مونځ ګوره په یو حال کې هم نه ساقط کېږي. نو دا خبره یاد ساتئ. په سجده کې وایي جړاګانې شتي او دواګانې. دا خو ډېر عجیبه سوال دی چې په سجده کې سړی خپل الله ته نه جاړي، کوم ځای کې به وجاړي؟ او چې په سجده کې سړی دعا نه غواړي په کوم ځای کې به وغواړي؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي اقرب ما یکون العبد من ربه وهو ساجد. بنده چې کله الله ته ډېر نږدې هغه د سجدې په حالت کې، نو بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعاګانې ډېرې غواړي. چې په سجده کې یو سړی الله ته نه جاړي او په سجده کې یو سړی الله ته مینت او ظاهري نه کوي او په سجده کې یو سړی دعاګانې نه غواړي، بل به کوم ځای چې هلته به دعاګانې وغواړي؟ نو سجده خو د دعاګانو ځای دی، سجده دا د دعاګانو ځای دی. بعضو ملګرو دا مشوره دلته کړې ده چې لفظي ترجمه د قرآن کریم وشي. نو زه ګورم انشاءالله یا به 10 سپارې اخرنۍ ترجمه او تفسیر وکړو او یا به انشاءالله د مکمل قرآن لفظي ترجمه او مختصر وضاحت به وکړو انشاءالله. دا بعضو ملګرو د دعاګانو درخواستې کړي دي، نو الله سبحانه وتعالی په ټولو باندې خپل رحم وکړي او الله دې د ټولو ته مشکلات اسان کړي، خصوصا زمونږ کم ملګري او کم وروڼه چې په مسافرۍ کې دي، الله یې د هغوی په حال باندې خاص رحم وکړي، الله یې د هغوی رزق پراخه کړي او الله سبحانه وتعالی دې په ډکو منګولو سره او په پراخه رزق سره روغ رمټ ته الله هغوی خپلو کورونو ته ورسوي. د هغوی دپاره زما دا خاص دعا ده. ګوره چې د یو سړي سره ساماني، د یو ورور سوال کړی یو سړی سامان خرڅوي، هر قسمه سامان چې دی به زکات څنګه ورکوي؟ نو جواب دا دی چې ته به هغه کم سامان چې د سره دی، کم سامان چې تا سره دی هغه به راجمع کړي او هغه ریټ به پرې ولګې، کم ریټ باندې چې ته خرڅوې هغه ریټ سره به حساب کړي او بیا به د هغې نه زکات وباسي. د عروضو نه د زکاتو راویستو طریقه دا ده چې کم سامان تا سره دی هغه به په هغه ریټ سره حساب کړي، کم ریټ سره چې ته خرڅې او بیا به هغې نه زکات وباسي. دا یو ورور سوال کړی دی چې د ماسپښین د مانځه نه مخکې چې کوم سنت دي دا 4 رکاته په یو ځای کول دي که نه 2 رکاته دي؟ دواړه ثابت دي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه. که ته 4 رکاته کې یو ځای یعنی لنډه قاعده پکې وکړي او بیا پاسې 2 رکاته وکړي بیا سلام ګرځې دا هم جایز دي، او که څوک داسې وکړي چې 2 رکاته جدا وکړي سلام وګرځي بیا 2 رکاته کوي نو دا هم جایز دي.
په دې باب سوالونو باندې زه نه پوهېږم نو خفه نه شئ ما نه په دې باندې. ښه دا یو ملګري سوال کړی دی چې دا 3 رکعته ویتر چې موږ کوو بیا په د اخرني رکعت کې دعای قنوت وایو نو آیا دې دعای قنوت کې لاس اوچتول شتي او که نه دې کې اختیار دی انسان ته. ګوره دعا کې لاس اوچتول په هغه مقام کې چې هغه عام مقام وي د دعا یو خو هغه ځای چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا کړې او لاس یې نه اوچت کړي هلته موږ دعا کوو لاس به نه اوچتو